بسم الله الرحمن الرحيم باب في التعاون على البر والتقوى باب دې په بیان دې کومک کولو کې په نیکۍ او دارنګه په پرهیزګارۍ کې. دا باب وروسته د چا نه راوړلو د هغه مخکینی باب نه چې په هغې کې رهنمایي کول وو په نیک عمل باندې. نو دلته دا باب راوړلو چې رهنمایي خو دې وکړله، لیکن کله کله د رهنمایي سره ضرورت تعاون ته وي، نو تعاون به هم ورسره کوي. نو مناسبت یې واضح شولو. په دې کې اول آیتونه راوړي او بیا وروسته احادیث په دې باب کې راوړي. اول آیات راوړي قال الله تبارک وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى. الله رب العالمین فرمایلی دی چې تاسو کومک وکړئ د یو بل سره علی البر په نیکۍ والتقوى پرهیزګارۍ کې. تعاون یو د بل سره کومک کول، کومک کله بالقول وي او کله کله کومک کول وي په بدن سره او کله کله کومک کول وي په مال سره. نو هر قسمه تعاون چې انسان کولی شي د بل مؤمن سره په څه کې علی البر په نیکۍ کې والتقوا پرهیزګارۍ کې. فرق دا دی چې بر هغه نیکي ده چې هغه څه وي مستحبات وي، دارنګه سنت طریقې دي په دې کې کومک کول. تقوا ویلی کېږي هغه چې واجبات وي. بل فرق دا دی چې بر تعلق لري د بندگانو سره او تقوا تعلق لري د الله سره. د الله په حقوقو کې دارنګه د بندگانو په حقوقو کې د یو د بل سره تعاون او کومک کوي. د دې مثالونه مصداقات خو ډېر دي په جامعه کې چې سړی دا راټولي وي. هسې یو مثال به ذکر کړو. یو سړی دی هغه یو ځای کې برمه وهي د اوبو څښلو دپاره. نو په دې کې سړی دا کومک کولی شي چې څه پیسې به کې ورکړي ورته. دا هم کولی شي چې د هغې دپاره سامان یوسي، په خپل موټر کې دا هم یو کومک کول شوله ورسره، کرایه وانخلي. نو دا یو تعاون شو. یو سړی دی مثلا مانځه ته را روان دی د جمعې لمانځه ته او کرایه ورسره نشته ده، هغې ته کرایه ورکول دا هم تعاون شوله په چا کې په نیکۍ کې. دارنګه یو سړی دی کونډې سره کومک کوي، هغې ته سودا اخیستې ده یتیمانانو ته، دا سړی کولی شي چې د هغې سره په دې سودا اخیستلو کې کومک وکړي، موټر ته ورپورته کړي. دا هم یو کومک شولو. هر انسان تر خپل وسه پورې مکلف دی چې څومره سړی نیکي کولی شي، یعنې مدد په نیکۍ کې کولی شي، نو هغه الله رب العالمین ترې نه قبلي وي، که هغه لږ وي که ډېره وي. دا تعاون شولو. کله بالمال وي کله بالقول وي، چاته رهنمایي کول وي. دا ټولې نیکیانې دي. دا ټول تعاون په چا کې دی؟ په نیکۍ کې دی. بل آیت کریمه راوړي سورة عصر دی والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم مې دی په قسم دی بچا، قسم دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر، چې یقینا انسان په تاوان کې دی. ان الانسان کې الف لام د پاره د استغراق دی. معنا ده چې هر یو انسان په تاوان کې پریوتی دی. او الله رب العالمین قسم بچا باندې وکړو؟ قسم یې وکړو په زمانه باندې. حکمت علما دا ذکر کوي چې د انسان په تاوان کې پریوتی دی د څه د وجې نه؟ د دغه وخت د وجې نه چې وخت یې ضایع کړی دی. الله ورته وخت ورکړی دی، لیکن د انسان دغه وخت ضایع کړلو. چا په ګناهونو کې تیر کړلو او چا په لهو و لعب کې تیر کړلو. نو هر انسان په څه کې دی؟ په تاوان کې دی. او خسر نه مراد لوی تاوان دی. په لوی تاوان کې د انسان پروت دی. ښه بیخي د ټول انسانان په تاوان کې پرېوتې دي. اوس الله رب العالمین استثناء کوي چې نه بعض انسانان د تاوان نه وتلي. کوم انسانان دي دغه صفاتو والا؟
الا الذين امنوا مگر هغه کسان تاوان ولا نه دي یعنی تاوان نه بچ دي امن چې غي ایمان راوړل ایمان شرعي راوړل په الله باندې توحید الله منل دی سره د اقسام ثلاثه نه درې قسمه توحید دا ټول منل دی دا نه ټول مومن به باندې ایمان راوړل د ملائک او دا نه کتابونه انبیاء علیهم السلام تقدیر باندې آخرت باندې ټول شینو باندې او دې سره عامل الصالحات عمل نه کړی دي نیک یعنی واځي ایمان کار نه ورکی بلکې تر څو پورې چې دغه سره عمل صالح نه وي موجود ډیر کرته خلق بده باندې کوي چې ځا موږ ایمان راوړې موحدین یو اعمال ته توجه نه ورکی وي قران کریم کې چې څومره ما سوچ کړی را په هر ځای کې چې ایمان ذکر شوی الله رب العالمین دغه نه ورسته عمل صالح ذکر کړی را دا به ډیر کم ځای نه د سیوی چلته عمل صالح نه ور سره نو عمل صالح حکمت دا د راوړلو چې د ایمان بغیر د عمل صالح نه کاملیږي نه بغیر د عمل صالح نه او بغیر د عمل صالح نه کله کله بيخي قبليږي نه کله چې انسان بيخي عملونه پرېږدي د ایمان به هر انسان ته فائدہ ورکوي کله چې عمل صالح ورسره موجود وي نو ډیر خلک په دې باندې کوي چې ځا عقیده کوم جوړه شوې ده عقیده د توحید د عملونو ته توجه نه ورکوي دغه انسان به قرار په شا باندې را روان وي کله کله به داسې چې د بيخي ایمان به ترنه سلب شي نو د دې وجه نه چې څومره سره عمل صالح د ایمان سره کولای شي دومره به د انسان ایمان پورته روان وي او دا به تکمیل طرف ته روان وي دا به تکمیلیږي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دارنګ وصیت کوي یو بل ته بالحق په حق سره حق څه ته ویل کیږي حق یا ایمان ته ویل کیږي او بعض علماء فرمایي چې حق نه مراد توحید دی لیکن دا لفظ چې د عام دی حق ویل کیږي هر نیک خبره ته کاغه مثلا توحید دی یا کاغه ایمان دی کدارنګ نور اعمال صالحه دي دارنګ مثلا عبادت نیکیانه کول دي د ټولو ته حق ویل شي امر بالمعروف دی نهي عن المنکر دی ټول په حق داخليږي یعنی یوازې په دې باندې اکتفا نه کوي بلکې یو بل ته په حق سره په نیکۍ سره څه کوي امر کوي په نیکۍ سره وصیت ورته کوي دا کسان به د چا نه بچوي دا به د تاوان نه بچوي وتواصوا بالصبر دارنګ وصیت کوي یو بل ته په صبر سره یعنی کله کله په دین کې په انسان باندې سره راځي مصیبتونه راځي د وجه د چا نه د وجه د حق نه نبیا تواصو به صبر دی ورسره په صبر باندې وصیت ورته کوي صبر چې دا هم کله بچا باندې مصیبتونو باندې صبر وي او کله کله په طاعات باندې صبر وي یو سړی وای چې سیده تا خو ماته لاره وښودله خو ښه دا وسنیکي به زه هر وخت کې کومه هر میاشت به کومه مثلا تاخر د عمر پورې به کوم دا خو ډیره سخته ده نو دې سره تواصو به صبر بیا د وصیت د صبر ورته پکار ده یو د نیکی به کوي تر مرګ پورې به کوي نه له الله رب العالمین ستانه راضي کیږي دارنګ کله کله صبر بچا باندې وي د ګنا نه صبر وي دا بسړی ورته وایي چې ګوره د ګنا نه ځان منع کړه ګنا پرېږده که د ګنا پرې نه ښودله دغه نیک اعمال دی به فایده نه درکوي شاید کله کله ګناهونه دی درانه شي په چا باندې په نیکو اعمالو باندې نو دا هغه عملونه دي چې په دې سره انسان د څه نه بچ کیږي د تاوان نه بچ کیږي قال الامام الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله فرمایلی دي هغه وایي چې معنا د هغه دا د آیاتونو ان الناس او اکثرهم بي چې خلق دارنګ زیاتر دي دوی نه فی غفلت من تدبر هذه الصور سوره وی چې خلق په غفلت کې تدبر او د سوچ کولو د صورت نه دا صورت ډیر په اعتبار د الفاظ سره وړوکی صورت دی لیکن په اعتبار د معنا سره ډیر لوی صورت دی د دې وجه نه سلف صحابه او به دا کار کولو کله به چې یو د بل سره ملاوېدل نو هم دا صورت به څه کولو دا صورت بل وستلو کله به چې جدا کېدل هم دا صورت بل وستلو په دې ډېره غټه معنا پرته ده دې تفسیر او تشریح سره کوي ډېر وخت نیسي په دې باب کې بل حدیث راوړي وعن ابي عبد الرحمن زید بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه
قال رسول الله فرمایلی دی من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا. چا چې تیار کلو یو غازی غزا کوونکی مجاهدی تیار کلو فی سبیل الله په لار د الله کې فقد غزا، په دقیق سره دغه انسان هم غزا وکړه، ورسره شریک شو. څنګه شریک شولو؟ ځکه د ورسره کومک وکړو کنه. جهزا تیار کلو، یعنی دغه مجاهد چې شته ضرورت لري د جهاد لپاره، هغه شی نه ورته واخیستل. په هغې وختونو کې څه ډال دی، دارنګه توره ده، نیزه ده، دا شی نه دي. په هغې وختونو کې دا ورته واخیستل. نو چې دا مجاهد لاړه اوس د الله په لاره کې جهاد کوي، نو دغه تیارونکی هم په اجر کې ورسره شریک دی. په دې وختونو کې څه دی؟ مثلا ټوپک ده، کلاشنکوف ده، داشکه ده وغیره وغیره، دا شی نه ورته واخیستل. نو دا هم څه شی شولو؟ دا هم په هغې کې داخل شولو په دې غزا کولو کې. دارنګه سورلي ورته واخیستله. په هغې وختونو کې اوښ دی، آس دی، دا شی نه ورته تیار کړه. په دې وختونو کې موټر دی، دارنګه دې سره موټر سایکل دی، نور شیونه دي چې په دې باندې غزا کېدلی شي او تللی شي، په دې باندې مجاهد یو ځای ته ځان رسولی شي. ومن خلفه، او څوک چې نایب شولو غازیان دی او غازي نه، یعنی یو سړی لاړو غزا ته، جهاد فی سبیل الله ته لاړو، نو دی نایب شولو د هغې نه فی اهله، په حال په کورنۍ د هغې کې، بخیر، په خیر سره. فقد غزا، نو دې سړي څه وکړه؟ غزا یې وکړو، نه جهاد یې وکړو. خلف غازیان، د دې مطلب دا دی فی اهله چې یو سړی مجاهد لاړو غزا ته، جهاد ته لاړلو، بل سړی راولګېدلو، د اهل کفالت یې وکړو. د اهل یې څه وکړو؟ د هغې کفالت یې وکړو. ویې ویلې چې ځه ته لاړ شه، ته غزا کوه، ته جهاد کوه، زه به ستا د کورنۍ کفالت کوم، د بچو تربیت به دې کوم. دارنګه د هغوی چې کوم شیونه احتیاج کېږي هغه به زه ورته اخلم، غوړي به ورته اخلم، دارنګه نور خوراکي څیزونه به ورته اخلم، دارنګه د هغوی لباس به ورته اخلم، ته لاړ شه جهاد کوه. نو دا انسان هم څه شولو؟ شریک شولو په دې کې. په دې حدیث کې بله فایده دا راووتله چې تقسیم د جهاد ذکر کلو. جهاد دو قسمه دی، یو جهاد دی بالمال، لکه دلته په دې حدیث کې ذکر شول، دا ګوره جهاد بالمال شولو. یو جهاد بالنفس دی، کله کله یو انسان راولګېږي دواړه جهادونه وکړي، هم بالمال وکړي، هم بنفس وکړي، هم خپل مال ولګوي، هم خپل نفس ولګوي. او کله کله داسې کېدلی شي چې بالنفس وي بالمال نه وي، او کله کله داسې کېدلی شي بالمال وي بالنفس نه وي. او دارنګه کله کله داسې کېدلی شي لکه د یو مجاهد څه وکړي، د هغې امداد وکړي. دا ټول په چا کې حسابېږي؟ په غزا کې حسابېږي. نو د حدیث نه معنا دا راوتله، مطلب دا راوتلو چې د چا سره په نیکۍ کې کومک کول، که سړی په خپل هغه نیکي نشي کولی، د بل چا سره د کومک پکې وکړي. د دې صورتونه نور هم داسې جوړېدلی شي. په سیرت کې ما دا خبره کتلې ده، سفیان بن عینه رحمه الله دا یو سلفو کې یو عالم دی، محدث دی، د به دعوت کولو، د به تدریس کولو، محدث دی. د کفارت یو کس وکړو، یحیی بن خالد البرمکی په نامه باندې یو کس دی. هغې ورته ویل ته د الله د دین کار کوه، زه به تا ته د میاشتې 1000 درهمه درکوم. په هغې وخت کې 1000 درهمه ډېر شی و، 1000 درهمه د ستا په ما باندې شول. بیا به هغې دعوت او تدریس دا شان کول، د به د میاشتې د ده خرچه ورکوله. نو په دې کې بیا د یحیی بن خالد البرمکی دا وفات شولو. دې نه مخکې خبره دا شوله چې سفیان بن عینه رحم الله به ورته په سجده کې دعاګانې کولې. بیا چې کله دا وفات شولو، وی چا په خوب باندې ولیدلو او ورته ویلې چې الله څنګه معامله در سره وکړه؟ وی چې الله رب العالمین زه وبخلم. ولې وبخلې؟ وی په دعا د سفیان بن عینه رحم الله باندې وبخلم. نو ګوره کله کله یو انسان د چا سره په دعوت کې کومک وکړي، ته دعوت کوه او زه به ستا کفالت کوم. داسې یو بله واقعه هم د وخت کم د کنې هغه مې بیانوله. نو د بعضې دعاتو کفالت کول دا هم لوی اجر دی په څه کې؟ په دعوت کې شریکېدل دی په دعوت کې. نو دا حدیثونه موږ ته دا راښیي چې یا په خپله کومک په خپله کار وکړه، او کله نشي کولی نو بیا د بل چا کومک وکړه، نو ته به په هغې عمل کې ورسره شریک شي.
الله رب العالمین دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځي. واقول قولي هذا استغفر